بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د رب کائنات چې بخون کې او مهربان دی. په لکونو په کروڑونو درود و سلام په نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. مینوالو مونږه د ډاکټر حمدان په فارم هاوس کې د باسین په غاړه په غازی کې ناست یو. یو ناڅاپي مشاعرہ جوړه شوه، ادبي ملګري راغلي وو مونږ سره ناست وو، او چې چرته ادبي ملګري راغون شي او الته د ادب خبرې ونی شي، الته شعر وانورول شي، شعر اون ویل شي، نو هغه محفل نیمګړی ګڼلی شي. ډیر خواږه ملګري موجود دي، هغوی نومونه مزه تاسو ته اخلم. شیر نعیم سالار دی مونږ سره، خاطر یوسفزی دی، فضل رب عامر صاحب چې کوم دی هغه هم تشریف راوړی دی. د هغوی نه علاوه مونږ سره علم نور مبلغ صاحب دی، لیaqattasawar صاحب ناست دی، او zakir yousifzai صاحب هم نن هغوی پیښه کړې ده، مونږ هغوی ته هم په خیر علي ووو. او زمونږ ډېر ګران ورور کفایت شاه باچا هغه هم دلته کې موجود دی. مینوالو دا پروګرام تاسو به ترنه خوندونه اخلئ، پروګرام وګورئ، د پروګرام په باره کې موږ ته خپله رای راکئ او پروګرام نورو ملګرو سره شریک کئ. مینوالو د پروګرام د شروع کولو نه مخکې څنګه چې زمونږ دستور دی، څنګه چې زمونږ طریقه ده د دې محفل دپاره د یو صدر د یو مشر ضرورت وي، زه د خپل طرف نه د کفایت شاه باچا نوم ورکوم. امید لرم چې تاسو ته منظور وي. مینوالو شعر څوک لیکي، ولې لیکي او څنګه لیکي؟ مونږه که د شعر تعریف، د شاعر تعریف او د شعر او ادب تاریخ راخلو، نو زما خیال دی چې څومره انسان زور دی نو دومره شعر او ادب زور دی. مونږه یو مستند تاریخ نشو راغستی، ځکه چې زمونږ د پښتو ژبې لومړنی شاعر د امیر کروړ په صورت کې چې مونږ ته ښکاري نو زرګونه کالونه په هغه تېر شو. نو د دې خبرې وضاحت کول ډېر ګران دي چې شعر د کله نه لیکلی شي، خو چې کله انسان دی دنیا ته راغلی دی، هغه احساسات، هغې کار شروع کړی دی، نو هغه ښکلا کتل شروع کړي دي، هغه ښکلا پسې تلل شروع کړي دي، او د هغې ښکلا او احساساتو مجموع چې ده هغه د شعر په صورت کې هغه زمونږ مخې ته راځي. مینوالو د دې خوندور محفل شروع زه د خپل یو ګران ورور چې هغه ډېر ښکلی هنرمند هم دی، ډېر ښکلی اواز هم دی، ډېر ښکلي نغمې هم د هغه په اواز کې تاسو اورئ، او ورسره هغه د شعر د لیکلو ذوق لري. زما اشاره ده شیر نعیم سالار صاحب ته. شیر نعیم سالار صاحب ته مایک لیږم چې هغوی تاسو ته خپل کلام شریک. وی مینا بزمائی جی جانانا تابستائی، مینا بزمائی جانانا تابستائی، کسوک خپاو کسوک رضائی، چې د پاک الله رضائی، سالار وی مینا بزما دائی. واہ ډیر ښه دی، ډیر ښه دی. غزل شي زما دا خبره واوره، زما دا خبره واوره، یاره دا خبره دادا، یاره دا خبره دادا، خو رښتیا خبره دادا، زما مینه په رښتیا ده. واه ډیر ښه دی. وی زمونږ مینه لیونی ده، زمونږ مینه لیونی ده، زمونږ مینه غرسنی ده، زمونږ مینه لیونی ده، زمونږ مینه غرسنی ده، خو زما خبره دا ده زمونږ مینه کې وفا ده. واه واه ډېر ښکلی، ډېر ښکلی. وایي څوک په چا پسې جړېږي او څوک په چا پسې خندېږي، څوک په چا پسې جړېږي، څوک په چا پسې خندېږي، څوک په چا پسې جړېږي، څوک په چا پسې خندېږي، د دنیا خبره دا ده دنیا ټوله بې وفا ده. واه واه ډېر ښکلی. وای زه به ګل ګل یادومه، جی ډېر ښه. زه به ګل ګل یادومه چې ختلې ورته دعا ده، دا د پاک الله رضا ده، سالار مینه په رښتیا ده. ډېر ښکلی، ډېر ښکلی. مینوالو تاسو سالار شیر نعیم اورېده. شیر نعیم بیسیکلی هغه یو سینګر دی، ډېر ښکلی اواز یې دی، خدای پاک ورله ډېره ښکلې غړی ورکړې ده، خو دا یو ډېره خاص خبره ده چې د هغه شعر سره هم مینه ده او ادبي ملګرو سره هم کینی. مینوالو جاوید شاه درمان وایي چې ګونګ ولاړ یم، ګونګ ولاړ دی اومې حال زما په شان دی،
ذاکر صاحب ګونګ ولاړ دی او مې حال زما په شان دی او زه دیوال یم که دیوال زما په شان دی. مینوالو تاسو ته به اوس زمونږ ډېر ګران ورور زمونږ میلمه ورور راغلی دی فضل رب عامر صاحب ډېر خوندور لیک کوي ډېر مزیدار لیک کوي او زه به دې ځای د یوې خبرې وضاحت دا هم وکړم چې فضل رب عامر صاحب چې کوم دی نو هغه لیک چې دی نو هغه د تنظیمزا حوالې سره هغه ډېر ښکلي لیک کوي. نو اوس نن ګورو چې فضل رب عامر صاحب به مونږ ته د تنظیمزا په ژبه کې خبرې کوي او که نه لکه د نورو شاعرانو په سیریس لګیا وي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د تصور صاحب او د شانی صاحب او د ډاکټر حمدان صاحب چې ډېره مننه کوو چې دومره خوندور پروګرام کې موږ ته بلنه راکړه او باچا صاحب ته چې دی نو په دې پروګرام کې چې دی هرکلی و او ډېره مننه کوو چې موږ یې په دې پروګرام کې ځان سره شامل کړو. باچا صاحب یو پروګرام شروع کړی دی د خیر ښېګړې د دې پروګرام په وساطت سره زه ټولو ملګرو ته دا خاص کوم چې دې کې باچا صاحب سره چې نه ملاتړ وکړي نو ډېره مننه وایي. مهرباني جي. تاسو خو د ما خو بل غزل خوښ کړی خو تاسو د ووایئ جي. اول خو باچا صاحب ته یو درې شعره ډالۍ کومه چې ارشاد جي ارشاد. زور ته غاړه نیسو منګه ګور ته غاړه نیسو زور ته غاړه نیسو زور ته غاړه نیسو منګه ګور ته غاړه نیسو دا ستا دپاره منګه هر پیغور ته غاړه نیسو. واجي ډېر ښکلی ډېر ښکلی. خدای ته مو د شک په نظر مه ګورئ ملګرو خدای ته مو د شک په نظر مه ګورئ ملګرو یارانو له خو منګه کرسپور ته غاړه نیسو او ساتو خپله لمنه په هر ځای د توره داغه ساتو خپله لمنه په هر ځای د توره داغه خو مینه کې بس منګه هر یو تور ته غاړه نیسو. واجي ډېر ښکلی ډېر ښکلی. یو غزل وامه چې دی نو ارشاد ارشاد. دا زړه مې سم د ټکه شي راتنګ کله ناکله دا زړه مې شي دا زړه مې سم د ټکه شي راتنګ کله ناکله خورېږي او ډوبېږي شي چنګونګ کله ناکله. ډېر ښکلی. نشې او تماشې څه د مزو دپاره نه کوم نشې او تماشې څه د مزو دپاره نه کوم او چې تنګ شمه نو اوس کمه لږ بنګ کله ناکله. ډېر ښه جي بیا ووایئ جي بیا ووایئ ډېر زبردست. نشې او تماشې څه د مزو دپاره نه کوم او چې تنګ شمه نو اوس کمه لږ بنګ کله ناکله او هر غم رانه په شا کی چې په مینه راته ګوري هر غم رانه په شا کی هر غم رانه په شا کی چې په مینه راته ګوري او سخون کوي د سترګو دغه جنګ کله ناکله. ډېر ښکلی. او زاړه زخمونه بیا راله په زړه کې راتازه کړي زاړه زخمونه بیا راله په زړه کې راتازه زاړه زخمونه بیا راله په زړه کې راتازه کړي شیخوا کې چې مې تیر ها ګلرنګ کله ناکله. ډېر ښکلی ډېر ښکلی امیر صاحب ډېر ښکلی. کیسې د یوسف خان او د فرهاد کړي را په یادې کیسې د یوسف خان او د فرهاد کړي را په یادې چې اوس وځي په شمه یو پتنګ کله ناکله. ډېر ښکلی ډېر ښکلی جي ډېر زبردست. او دا یو عادت ماته لکه غر غوندې ودرېږي دا یو عادت ماته لکه غر غوندې ودرېږي چې وکړي رانه لار کې هغه څنګ کله ناکله. ډېر ښه دی ډېر ښکلی. دا آخري شعر دی چې دا یو ادا ماته په کروڑونو باندې ښکاري دا یو ادا ماته په کروڑونو باندې ښکاري دا وکړي په امیر باندې چې ننګ کله ناکله. واجي ډېر ښکلی دی ډېر مزیدار. تاسو د مزاحیه دغه فرمایش وکړو نو د عباسین صاحب یو غزل دی گرد که غبار دی خو بس خوښ مې دی او دا که ستا د لار دی نو بس خوښ مې دی. دې باندې یو پیروډي به ووامه چې دی نو ارشاد. څومره تریو اچار دی خو بس خوښ مې دی کور که د بازار دی خو بس خوښ مې دی او ته چې په دې سپین موټر کې ناسته یې دا که ستا د پلار دی خو بس خوښ مې دی. ډېر زبردست. ژوند ته د واده نه پس چې وګورم ژوند ته د واده نه پس چې وګورم او څومره خوارزار دی خو بس خوښ مې دی. واجي ډېر ښکلی. بیا ووایئ جي دا بیا ووایئ. ژوند ته د واده نه پس چې وګورم او څومره خوارزار دی خو بس خوښ مې دی او څومره یې په ګرانه زه دیدن کوم څومره یې په ګرانه زه دیدن کوم او څه زړه چاودېکار دی خو بس خوښ مې دی. او چاته یې ویل چې دا امیر نه دی عقل نوزګار دی خو بس خوښ مې دی. واجي ډېر ښکلی ډېر ښکلی ډېر مزیدار. مینوالو تاسو واورئ د زمونږ ډېر ګران ورور فضل صاحب امیر صاحب چې کوم لیک کوي نو د زمونږ په پښتو ادب کې د تنظیمزا حوالې سره ډېر کم لیکوال دي او زمونږ اکثریت لیکوال چې کوم دي هغوی
چې کوم لیک کوي نو هغه ډیر زیات سیریس او ډیر زیات پاغي کې درنې خبرې لیکي خو د تنظیمزا حواله سره ډیر کم لیکته او دا غینه زموږ ملګری ډیر زیاته مزه اخلي مونږه شاعران ورونو ته دا خواص کو چې دا ژوند ډیر زیات سیریس هم ناخلي کله کله چې کم نه پدې کې خنداګانې هم پکار دي امینوالو پروګرام ډیر مزیدار روان دی تاسو دینه مزه اخلي مونږ دینه مزه اخلو او مخامه دی د سین غاړه دا او ناسیو پروګرام انجوای کو ما سره دلته کې موجود دی زمونږ ډیر ګران رور عالم نور مبلغ صاحب نن زمونږ مینوال سره وړي دي مونږ مایک دا غي طرف ته لیګو مبلغ صاحب ارشاد پلیز ډیر مننه کوم صاحب چې کوم دنو زه خو دی وخت سره چې کوم نه چونکې محرم هم دی جی جی نو لږه دغه نه به مطلب دی چې دغه غزل به ته یو پیش کوم ارشاد ماز نه خالي ارشاد جی غزل شعرونه دي تاج او کامرانی چې په کورونو کې سو ګوري تاج او کامرانی چې په کورونو کې سو ګوري دا خو تاج و تخت لکه خوبونو کې سو واجی ډیر ښه تاج او کامرانی چې په کورونو کې سو ګوري نو دا خو تاج و تخت لکه خوبونو کې سو ګوري او پس خود به الوت د شاهین وزر پکار بس خود به الوت د شاهین وزر پکار وي خپل اشیانه چې اسمانونو کې سو ګوري واجی ډیر خره ډیر زبردست ډیر مننه او بس پوشا شل احساس تت جذبه خالی ګوګل بس پوشا شل احساس تت جذبه خالی ګوګل دی او پال د خپل قسمت چې په نوکونو کې سو واجی حد ډیر خوله او داغ د ترقی او ارتقا په پوزه لګي داغ باچا سے داغ د ترقی او ارتقا په پوزه لګي حل د مسلو چې په جنگونو کې سو ګوري واجی بیا وای ډیر خوله داغ د ترقی او ارتقا په پوزه لګي حل د مسلو چې په جنگونو کې سو ګوري نو کجی ورته غشه د انصاف لنده کېخه کجی ورته غشه د انصاف لنده کېخه او راز د سړیتوب چې صورتونو کې سو ګوري واجی ډیر خوله کجی ورته غشه د انصاف لنده کېخه راز د سړیتوب چې صورتونو کې سو ګوري نو اے خدای کو مبلغه کو ګلان پلاس ورشي اے خدای کو مبلغه کو ګلان پلاس ورشي تیرو ازغو ته چې ګلونو کې سو ګوري واجی ډیر خوله مبلغ صاحب دا غوندي ما سره دلته کې زمونږ ډیر ګران رور زما استاد او دغه سي زما غونتی د ماتو کورړو شاعرانو ټولو استاد محترم لیaqattasawar سے موجود دی تصور صاحب د دوبای نه په چټای راغلی دی او چې هغه راغلی دی نو زمونږ ادبي هلي زلیم چې کم دی نو هغه ډیر شوی دی انو الله پاک دې موږ دا دعا کوو zakir صاحب چې تصور صاحب له الله پاک دې خپل وطن ثواب وکړي چې دې موږ سره موجود وي تصور صاحب له دعوت ورکوم چې هغه مینوالو ته خپل کلام شریک کړي ډیره مننه کوم شانی صاحب ډیر ټکیم زما لپاره استعمال کړو زما سره خیال دی چې استادان مخامخ ماته ناست دي په مخ کلام دې مبلغ صاحب څومره بدرنګ ښکاري تصویر کې جړېدلی انسان څومره بدرنګ ښکاري تصویر کې جړېدلی انسان تا مصوره بدرنګ جوړ کړ دغه ښکلی انسان څومره بدرنګ ښکاري تصویر کې جړېدلی انسان تا مصوره بدرنګ جوړ کړ دغه ښکلی انسان دی به په ځمکه باندې څه د امن کور آباد کړي دی به په ځمکه باندې څه د امن کور آباد کړي دا ملامته د جنت نه راوتلی دی به په ځمکه باندې څه د امن کور آباد کړي دا ملامته د جنت نه راوتلی انسان څوک ابو جهل شي او څوک پکې فرعون پیدا شي څوک ابو جهل شي او څوک پکې فرعون پیدا شي بیا هم اشرف ته په مخلوق کې سرخوړل انسان څوک ابو جهل شي او څوک پکې فرعون پیدا شي بیا هم اشرف ته په مخلوق کې سرخوړل انسان دا چې قاتل دا چې جاهل دا چې غافل یادېږي دا چې قاتل دا چې جاهل دا چې غافل یادېږي ډیر معتبرو کائنات کې دا ښاغلی انسان دا چې قاتل دا چې جاهل دا چې غافل یادېږي
ډیر معتبر او کائنات کې دا ښاغلی انسان واجی او په هر یو شر او هر فساد کې ستا لاسونه ککړ باچا جی په هر یو شر او هر فساد کې ستا لاسونه ککړ نور څه خو پرېږده ای انسان تا وجلی انسان ډېر ښکلی مننه او شعر دی چې د خېټې غم د جنت فکر د دوزخ نه ویره د خېټې غم د جنت فکر د دوزخ نه ویره وړوکي ځان کې لوړ قامت لري ښاغلی انسان واه واه ډېر ښکلی ډېر ښکلی د خېټې غم د جنت فکر د دوزخ نه ویره وړوکي ځان کې لوړ قامت لري سپېڅلی انسان ډېر ښکلی او اخیر شعر دی ذاکر صاحب چې دې دنیا کې د جړا اډونامه هم نه وی چې دې دنیا کې د جړا اډونامه هم نه وی چې تصور د خوشحالو وی خندېدلی انسان واه 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 تصور صاحب جی تصور صاحب ارشاد عامر صاحب کلام دی چې هم پس له محبت نه هر یو کس نیمګړی ښکاري هم پس له محبت نه هر یو کس نیمګړی ښکاري هم ما ته آینه کې هر یو عکس نیمګړی ښکاري هم پس له محبت نه هر یو کس نیمګړی ښکاري هم ما ته آینه کې هر یو عکس نیمګړی ښکاري او شعر دی ذاکر صاحب چې مینه مې پرې ماته شي پوره تصویر دې راکړه چې مینه مې پرې ماته شي پوره تصویر دې راکړه تاویز دی دا تصویر دې لږ په ترس نیمګړی ښکاري چې مینه مې پرې ماته شي پوره تصویر دې راکړه تاویز دی دا تصویر دې لږ په ترس نیمګړی ښکاري او شعر دی شیرنیم خپل فن دې مصوره په تصویر دې تمام کړی خپل فن دې تصوره په تصویر دې تمام کړی خو بې له میخکي نه راته بس نیمګړی خپل فن دې مصوره په تصویر دې تمام کړی خو بې له میخکي نه راته بس نیمګړی ښکاري او شعر دی چې مړون چې د زمانه خلاصولو پټېدلی مړون چې د زمانه خلاصولو پټېدلی بنګړي دې د شیشې کړلو یو ټس نیمګړی ډېر ښکلی مړون چې د زمانه خلاصولو پټېدلی بنګړي دې د شیشې کړلو یو ټس نیمګړی ښکاري او شعر دی چې یاران مې سبلها دي محفلونه هم آباد دي یاران مې سبلها دي محفلونه هم آباد دي بستانه بغیر ګران هر مجلس نیمګړی ښکاري یاران مې سبلها دي محفلونه هم آباد دي بستانه بغیر ګران هر مجلس نیمګړی ښکاري او شعر اخیری دی چې کمې زما د څه دی تصور دی را سره دی کمې زما د څه دی تصور دی را سره دی کمې خو فقط دا دی چې مې وس نیمګړی ښکاري واجی تصور صاحب واجی ډېر زبردست کمالونه خپله ژبه مې پردی ګڼلې نه ده او زه په دې باندې ښایسته شوم اجمل شوم مینوالو زمونږه د پښتو ژبې ډېر خدمتګاران چې دي نو هغه مونږه ته په ادبي صورت کې ښکاري مونږه که دا ووایو چې نن پښتو ژبه ژوندی ده نو د هغې شاته زمونږه ادیب زمونږه شاعر دی که مونږه چېرې شاعر او ادیب د دې نه د دې پس منظر نه لرې کو نو ښکاري داسې چې څنګه د سکولونو نه پښتو ژبه ختمه شوه څنګه چې د دفترونو نه پښتو ژبه ختمه شوه او څنګه چې زمونږ د محفلونو نه پښتو ژبه په ختمېدو ده نو ښکاري داسې چې بیا به مونږ ته پښتو ژبه داسې ښکاري چې هغې ته مونږه لکه سنسکرت آرکیک شوه نو دغسې به دا ژبه آرکیک شي ادبي ملګري لګیا دي ناست دي هغه د ژبې خدمت کوي زمونږ ډېر ګران رور ډېر خوږ شاعر خاطر یوسفزی موجود دی مونږ سره خاطر یوسفزی ته طرف ته ځو چې هغه نن مینوالو سره څه شریک کوي خاطر یوسفزی جی شانی صاحب ډیره مننه د لیاقت لاجی او راغلو ملمانو باچا صاحب ملک صاحب شیرنیم چې سوره ملګری دي ټولو ډیره مننه او داسې ښکلي شاعران ناست دي او ډېر سینیر دي نو هغوی په مخ کې خو وینا ډېره زیاته ګرانه ده خو خپل یو وړوکی غوندې کوشش به وکړو ارشاد وګوره ساقي چې جانان چرته ځي ډک د میو جام دی چشمان چرته ځي واجی ډېر ښه او خیجي زولنونه شړنګا شړنګ څه مست
بیا د لیونیانو کاروان چرته ځي واجی واجی او تک د تسبو روک دی په جامونو کې تک د تسبو روک دی په جامونو کې پوه شم پشپو چې شیخان چرته ځي واه ډېر ښه بیا د یار کوڅه کې دي کتار زړونه بیا د یار کوڅه کې دي کتار زړونه دا د سر سکروټو توپان چرته ځي واجی او کور د زړه مې جوړ کړو په نامه ورته کور د زړه مې جوړ کړو په نامه ورته وی پښتو یارانو جانان چرته ځي واجی او ګرد مې د سفر چې کله پاک نشو ګرد مې د سفر چې کله پاک نشو دغه ستړي سوي ارمان چرته ځي واجی ډېر ښه او زړه مې چا په ځان پورې ونه نیوه زړه مې چا په ځان پورې ونه نیوه وګورئ چې اوس خیر زمان چرته ځي واجی ډېره مننه ټولو جي دا و مینوالو خیر الزمان خاطر صاحب ډېر ښکلي لیکل کوي مینوالو پروګرام روان دی چې دا ولې دا پس دی بلا جنگ دی باچا صاحب چې دا ولې دا پس دی بلا جنگ دی او زما نه دی خو بس هسې زما جنگ دی چې دا ولې دا پس دی بلا جنگ دی او زما نه دی خو بس هسې زما جنگ دی او څوک یزید شي څوک نامه د حسین اخلي څوک یزید شي څوک نامه د حسین اخلي خو په اصل کې دا ټول په حلوا جنگ دی مینوالو موږ سره زمونږ د ثوابای سیمې یو ډېر لوی نوم یو ډېر لوی شاعر د هیواد جنرال سیکرټري او زه د هغه تعارف په دې انداز کوم چې زمونږ په شاعرانو کې اکثریت خلک چې کوم شعر لیکي نو هغه د غزل په صورت کې دی او زمونږ نور اصناف چې کوم زمونږ د شاعرۍ دي هغې طرف ته توجه نه کوي او زمونږ یو هغه صنف د شاعرۍ چې هغه زمونږ نه هیر شوی دی د نظم نو زمونږ دا رور zakir yousifzai چې دی نو هغه په نظم کې ډېر ښکلي لیکل کوي نن موږ سره موجود دی په دې خوندور محفل کې د خوندور محفل له هغې نوره ښکلا ورکړه زه د zakir yousifzai طرف ته ځم هغې نه دا درخواست کوم چې هغې مینوالو ته څه خوښه ده نو هغه دې ووایي خو یو نظم به ضرور ووایي ډېره مننه جي بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه ناول خو ستاسو ټول یو جهان مننه چې دومره ښکلی رنګین ماښامې م را جوړ کړی دی او بیا د باچا صاحب مننه کوو چې په دې ماښامي کې لکه د نور په شان ځلا راوستې ده مننه جي او خپل ځان یې د پښتو خدمت ته وقف کړی دی او اوس یې د پښتنو خدمت ته ملا تړلې ده نو د دې دپاره به یو شعر په اردو کې یو شعر دی چې اب جس کی جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے دیا جلا کے سارے عام رکھ دیا نو باچا صاحب دی یو ډیوه بله کړې ده د هغه غریبانانو دپاره چې کورې نشته درې نشته ورې نشته نو هغوی له سهاره ورکول غواړي د هغوی په سترګو کې د روښانه سباون نښې لیدل غواړي نو زه هر قسم مرستې ته تیار یم او اپیل کوم د دې پروګرام په وساطت سره د اویستې په وساطت سره چې باچا صاحب له لاس ورکوي او د ده موټې مضبوطې کوي مننه جي د کلام شروع به د نعت یو دو شعرونه نه وکړم چې وجود د کائناتو له بهار د محمد وجود د کائناتو له بهار د محمد تمام انبیاء له دستار د محمد وجود د کائناتو له بهار د محمد تمام انبیاء له دستار د محمد او دنیا ته په راتلو یې هماوران کارونه سم شو دنیا ته په راتلو یې هماوران کارونه سم شو منکر هم په اقرار دی چې سرکار د محمد ډېر ښکلی ذاکر صاحب او څو شعرونه چې سترګو کې سوال او بیا په سترګو کې جواب د پښتو سترګو کې سوال او بیا په سترګو کې جواب د پښتو څومره کوټلی او سپېڅلی دی نصاب د پښتو واجي ډېر ښکلی سترګو کې سوال او بیا په سترګو کې جواب د پښتو څومره کوټلی او سپېڅلی دی نصاب د پښتو حجره جرګه میلمه دوستي او د مظلوم پالنه حجره جرګه میلمه دوستي او د مظلوم پالنه دغه دستور د پښتو دغه د کتاب د پښتو چې د پښتو د دود دستور نه ځان په ډډه ساتي چې د پښتو د دود دستور نه ځان په ډډه ساتي وی به ژوندی خو ولې مړ دی په حساب د پښتو ډېر ښکلی او مننه جي او دا به په خپلو لاسو خپلې خپې وهې په تبر دا به په خپلو لاسو خپلې خپې وهې په تبر که د بدلون په نوم دی وچړلو باب د پښتو ډېر ښکلی او باچا صاحب ته شعر ډالی دی چې کشکول په غاړه د پښتو خیر لکه خیر وغواړي
کچکول په غاړه د پښتو خیر لکه خیر وغواړي جوړ بشي جی د پښتو جوړ بشي جناب د پښتو واجی ډیر ښکلی ډیر کچکول په غاړه د پښتو خیر لکه خیر وغواړي جوړ بشي جی د پښتو جوړ بشي جناب د پښتو. او تصور صاحب ته شعر چې که چېرته تا دې د پښتو وعده بدله نه کړه که چېرته تا دې د پښتو وعده بدله نه کړه زه به در کېږدمه په زلفو کې ګلاب د پښتو. واجی ذاکر صاحب ډېر ښکلی که چېرته تا دې د پښتو وعده بدله نه کړه زه به در کېږدمه په زلفو کې ګلاب د پښتو. او دې تر هغې د انقلاب نارې ابسې غوندې دې تر هغې د انقلاب نارې ابسې غوندې تر څو چې را نشي ذاکره انقلاب د پښتو. واجی ډېر ښکلی ذاکر صاحب ډېر ښکلی. او نظم به یې ووایم جی ارشاد ستاسو نظم اورېدو خو موږ ډېر زیات شوق لرو. مننه جی مینوالو ذاکر یوسفزی چې کم نظم لیکي په کم انداز کې او په خپل نظم کې باچا صاحب چې هغه کمی زمونږ ستونزې دي او په څه انداز کې هغه ته خطاب کوي نو هغه د اورېدو د مینوال به هم ډېر خوندونه واخلي. دوه نظمونه یو لنډ نظم دی. جی ارشاد. باچا صاحب که ژوند کې خوند غواړې که ژوند کې بهارونه ګورې که ژوند کې خوند ګورې که ژوند کې بهارونه ګورې که د حجره ګورې چیلم ګورې کټونه ګورې که چېرته اوس هم د یارانو محفلونه ګورې که د ګودر ګورې چینې او چینارونه ګورې که د پخوا غوندې میلې او اخترونه ګورې که د وطن په باب سرتیره تحریکونه ګورې که د ادب کې ګرځېدونکي کتابونه ګورې د ادب کې ګرځېدونکي کتابونه دي که د ادب کې ګرځېدونکي کتابونه ګورې او که د زړه تل ته کوزېدونکي اوازونه ګورې که د زړه تل ته کوزېدونکي اوازونه ګورې که چېرته اوس هم د پښتو درانه قدرونه ګورې او که د دستار له د دستار جوګه سرونه ګورې نو ښه په ډاډه زړګي راځه له ثوابۍ سیمې ته ښه په ډاډه زړګي راځه له ثوابۍ سیمې ډېر ښکلی ډېر ښکلی ذاکر صاحب ډېر زبردست. او بل نظم ارشاد. که غواړو چې په سیمه د پښتون کې دې رڼا شي که غواړو چې په سیمه د پښتون کې دې رڼا شي که غواړو چې زرغونه دې په هر طرف ښکلا شي که غواړو چې دشمن کره دې جوړه واویلا شي جی که غواړو چې ننګیال خوشحال دې بیا شمله په سر کړي که غواړو چې ننګیال خوشحال دې بیا شمله په سر کړي که غواړو چې اورنګ د زمانې دې در په در کړي که غواړو چې ملنګ بابا دې جوړ نوې لښکر کړي که غواړو چې پیرنګ دې د وطن نه لاس په سر کړي که غواړو چې د ختمه بادشاهي د توربان شي که غواړو چې د ختمه بادشاهي د توربان شي که غواړو چې پوره د خاپیرۍ د زړه ارمان شي که غواړو چې وطن دې ځلنده په ټول جهان شي که غواړو چې انسان دې په رښتیا باندې انسان شي که غواړو چې د ختمې د وطن نه محرومۍ شي که غواړو چې د ختمې د وطن نه محرومۍ شي که غواړو چې په سر د لوپټه د ملالۍ شي که غواړو چې پوره د هر یتیم بچی سیالۍ شي که غواړو چې مګل د هر ارمان هر غوټۍ شي که غواړو چې راټوله په بچو هر ابۍ شي که غواړو چې هر څوک دې په وطن کې په ډوډۍ شي که غواړو چې د بیا ګوته په خوله راته نړۍ شي او که غواړو چې ورستې د هتکړۍ د غلامۍ شي نو دې ټولو مسلو له حل هم یک یو جواب دی دې ټولو مسلو له حل قلم دی او کتاب دی. واجی ډېر ښکلی ډېر ښکلی. مننه. مینوالو تاسو ذاکر یوسفزی صاحب واورېد او ما چې څنګه تاسو ته ووایي چې ذاکر صاحب چې کوم نظم لیکي هغه نظم کې دومره بنده غرق شي او دومره زبردست لیک دی الله پاک دې د دوی په کلم کې نور هم برکات واچوي چې دغسې ښکلي لیکل کوي. مینوالو پروګرام روان دی او پروګرام پایل طرف ته بوزو خو چونکې د ملګرو ما هم فرمایش ته چې تم څه ووایه نو زه خپل یو دوه مات ګوره شعرونه تاسو ته وایم چې دې سرخوړلي له لږ زور پکار دی دې سرخوړلي له لږ زور پکار دی او بې ننګه زړه له مې پیغور پکار دی او اوس تا یادونه مې ډېر نه تنګوي ذاکر صاحب اوس ستا یادونه مې ډېر نه تنګوي او دې حادثې باندې صغور پکار دی. مننه جی. او غم د روزګار راله احساس مې وجني غم د روزګار راله احساس مې وجني او غوږ کې زما د بنګړو شور پکار دی او دومره لانجې دي ستړی شوی یم ذاکر صاحب دومره لانجې دي ستړی شوی یم او رباب راواخلی
تنگ ټکور پکار دی مننه او کډې په سر کلی په کلی ګرځم کډې په سر کلی په کلی ګرځم او مالی ونی له چرته کور پکار دی مننه جی کډې په سر کلی په کلی ګرځم او مالی ونی له چرته کور پکار دی او هر څه سميږي دا بلتون به مړ شي هر څه سميږي دا بلتون به مړ شي خو محبت لکشان له نور پکار دی مننه جی مننه او زمون ترمنځ کرخي مرا کاږي زمون ترمنځ کرخي مرا کاږي په خبر لاهور پکار دی مننه جی زمون ترمنځ کرخي مرا کاږي په خبر لاهور پکار دی او بیا به ګورم چې بسنګ خاندي بیا به ګورم چې بسنګ خاندي او شانی پتا د مینې تور پکار دی مننه جی بیا به ګورم چې بسنګ خاندي او شانی پتا د مینې تور پکار دی او په دې روان محفل کې چونکی ما عزت دوه بټول وو نو یو بل کلام دی غم تاسو سره دا کومه دا لګون ته ما د تصوف په انداز کې لیکل لري په هر پل باندې د مینې نشان ښکاری په هر پل باندې د مینې نشان ښکاری او چې داته که بس هسي ګمان ښکاری چې داته که بس هسي ګمان ښکاری او ستا د در په لوري هر څوک در روان دي ستا د در په لوري هر څوک در روان دي او په گردش کې راته واړه جهان ښکاری مننه جی او ښه خبره چې ځواني مې پکې بایله ښه خبره چې ځواني مې پکې بایله او لا مې سترګو کې د وصل ارمان ښکاری مننه جی او ابراهیم په اسماعیل چاړه راکاږي ابراهیم په اسماعیل چاړه راکاږي او دا د عشق د کتاب نه عنوان ښکاری دا د عشق د کتاب نه عنوان ښکاری او سوزي اول سر او بیا کوندن شي ذاکر صاحب سوزي اول سر او بیا کوندن شي او زړه می سم شمس تبریز د ملتان ښکاری مننه جی مننه سوزي اول سر او بیا کوندن شي او زړه می سم شمس تبریز د ملتان ښکاری او کدانوي نو بس خاورې بادول دي کدانوي نو بس خاورې بادول دي او ناپوهانو ته خو مینه زیان ښکاری مننه جی مننه او اخیری شعر دی که کافر دی که مجرم د رب بنده دی که کافر دی که مجرم د رب بنده دی او ما شانی ته په سیرا د انسان ښکاری یو جهان مننه کوم تاسو د دې دومره ډیره مننه جی زه د پروګرام د اختتام نه مخکې زما خپل ګران رور کفایت شاه باچا ته مینوالو کفایت شاه باچا لګیا دی اجري آباد دي پاغه محفلونه آباد دي داغه ډیر مینوال دي ټول ادبي ملګری مغه سره مینا کوي او څنګه چې تاسو ته ذاکر بای دا خبر او کړه چې اغه لګیا دی نن سبا اغه د خیر خېګړي کار شروع کړي غي ته لاس چولې دي پاغي سلسله کې اغه ډیر زیات مصروف شوی دی باچا سے طرف تزو باچا سے محفل جوړ دی د محفل باره کې او د دې پروګرام باره کې مینوالو ته یو څو خبري او داتا سو چې کمکار شروع کړي د غي باره کې پیغام مینوالو ته والله زه دومره زیات خوشاله شوم د اول خو تاسو د ټولو ملګرو ډیر زیات مننه کوم چې دومره خپل محفل جوړ کړی دی او دا موږ الله تعالی بس د قسمت موږ یو ځای کړو جی او الله دې وکړي چې موږ دغه یو ځای کیږو دا یو بل سره چې کوم د خپل خبرې دغه کوم ما زما ډیر زیات سکون راغی ما دا تاسو دا دغه واورید زه ډیر زیات خوشاله شوم مننه جی ولې چې شاعر دی او دا شعرونه چې دی نو دا د الله تعالی د طرفه په ده باندې اوس که زه ځان زما ما خدای واز را کړی دی خو ما دې دغه فن دی چې ما سره شاعري نشته زه شاعري نشم کولی نو د شاعرۍ زمونږ د ځمکې د الله تعالی دومره ښکلې دا دومره زرخیزه ځمکه ده چې دې له الله پاک دومره ښکلي شاعران ورکړي دي چې اوس د هر یو ګل خپله خوشبویي ده که نه نو ډېر زیات خوشحاله شوم او چې د تاسو دا دغه مې باچا صاحب تاسو کوم تنظیم جوړ کړی دی د دې حوالې سره ادبي ملګري غواړي هغه تاسو مرسته کول غواړي ادبي ملګري ټول چې هغه څنګه خبرېږي چې باچا صاحب یو تنظیم جوړ کړی دی او هغه دې طرف ته راووته نو هغه ډېر زیات چې کوم دی ایکسایټډ دي
تاسو څه پیغام ورکول غواړئ دې حوالې سره ادبي ملګري چې کوم دی نو هغه په شیشه باندې ګوري تاسو هغوی ته څه پیغام ورکول غواړئ جي بس هغوی ته زه دا پیغام ورکول غواړم چې زه بل څوک نه یم اولاد د غریبانو یم سکنی رور د عاجزانو د خوارانو واجي 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 او یم له خاورو پیدا خورم له خاورو پیدا او د لاس نالګې د کاریګرو دیکانانو یم ډېر ښکلی ډېر ښکلی دې سلسله کې راپاڅېدلی یم او بس د نو تاسو په الله یقین وکړئ چې دا که دا څومره د بېوسه دا بېکوره بېدره خلک وینم نو زما زړه جاړي دی سره او الله دې وکړي چې مونږ دا کوم ارادې دي چې مونږ او چې دی له مونږ چې کوم دی نو دا کورونه برابر کړو او مونږ د خپل کلي نه سټیپ اخیستی دی او په دې کلي کې مونږ سره چې دی نو انشاءالله چې کوم زما د رب نه ډېر امیدونه دي او د دې خپلو خلکو نه مې چې دی نو لکه ډېره زیاته توقع ده چې دومره اسانه طریقه ده لکه که نه زه وایم چې ما په یو کور باندې 5 روپۍ ایښي دي چې تاسو ما له 5 روپۍ کور